بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. آیا تاسو کله لړم په خوب کې لیدلی چې لړم تاسو چیشي یا تاسو لړم مړ کوئ یا په کور کې ډېر زیات لړم ګورئ؟ نو لړم په خوب کې څه تعبیر لري؟ د دې باره کې تاسو معلومات در کوم او یو څه خوبونه دي د لړم په باره کې مې خوب د نور خوبونه دي هغه هم انشاءالله تعبیروم. آخره پورې موږ سره پاتې شئ. وایي زه په خوب کې ګورم چې زما واده وي، وایي سیلفي کیني، بل وایي نامزاد یم او واده مې نه ده کړی، خوب کې خو سرګنۍ مې وایي بل کور اخیستې وي، بل خوب دا وایي یو باغ کې خلک راټول شوي وي او یو موضوع باره کې خبرې کوي، ماته آواز وشي، فکر کوم الله تعالی ماته آواز کوي. او په یو کور کې وایي نیمه شپه کې یو غوا ما ویروي، وایي دا خوب ما ډېر مخکې لیدلی ده او ډېر زیات وارخطا یم ورته اوس هم نه هېرېږي رانه. شګه لاسګاډي کې انتقالوم، تیږې پکې راوځي، هغه کې د الله نوم لیکلی وي. او بل وایي څه مه څه وي، لړمان وایي ډېر وي پکې او راوځي او زه کوشش کوم چې دا مړ کړم خو نه شم کولی، تیارې وي. امضا وایي په خوب کې ګورم چې امضا مې بدله کړې وي. نو دغه خوبونه انشاءالله تعبیروو. په اول کې تاسو ته د لړم په باره کې معلومات در کوم، خو د هغه نه مخکې که تاسو دې چینل کې نوي یاست نو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ او ملګرو سره شریک کړئ. چې کله موږ لړم په خوب کې وګورو نو دا علامه ده د خیانت لپاره، د غدر لپاره. چې کله انسان سره غدر خیانت کیږي، تا سره چې کله غدر او خیانت کیږي نو ته لړم په خوب کې ګورې. او دا خبیث طبیعتونو باندې تعبیر کیږي. بعض انسانان خبیث طبیعت لري او پټ دښمن باندې هم تعبیر کیږي. او هغه د غیبت او د نمیمت یا سخنچیني، یو بل ته خبرې وړل راوړل، دا ښځې اکثر دا کار کوي، دا په دې باندې هم تعبیر کیږي. یعنې که تاسو لړم په خوب کې ولیده نو معنا ده چې یو څه خطر شته، یا یو پټ خیانت روان ده ستا په حصه کې، یا څه دښمني روان ده، او یا څه غیبتونه دې کړي دي هغه درته تاوان کیدای شي ورسوي، یا څه سخنچیني کوې ته د یو بل چا خبرې بل ته وړئ نو دې کې تا ته هم کیدای شي ضرر ورسېږي. ته نور کسان سره جنګ اچوې، نور کسان منځ کې شر جوړې، کیدای شي دا شر دا ضرر تا ته هم ورسېږي. نو په دغه باندې تعبیر کیږي. دا لړم ته کله په خوب کې وګورې چې ته مړ کوې، ختموې، ګورې بیا مړ کوې، نه یې پرېږدې، دا بیا ښه تعبیر لري. معنا دا چې تا یو مرض کوي، د مرض نه تا نجات پیدا کړ. یا په دې باندې هم تعبیر کیږي چې ته یا دښمني نه خلاص شوې، په دې باندې هم تعبیر کیږي. چې یو غټ خطر نه ته بچ شوې، په دې باندې هم تعبیر کیږي. چې یو خیانت در سره کېده، هغه خیانت الله تعالی ستا حفاظت وکړه. او چې کله بیا ته لړم په خوب کې ګورې چې هغه تا نه تښتي، ورکېږي، درنه سوري کې ننوځي، مړ کولی نه شې نو یا ډېر وي نو دا بیا په دې باندې تعبیر کیږي چې داسې انسانانو سره ستا سره کار دی چې هغوی ناشکره دي، کیدای شي دوست او دښمن نه پېژني، هر چا سره بد کوي او چې څومره ته ښه هم کوې د هغوی بد تا ته رسېږي. نو بیا په دغه باندې تعبیر کیږي. خصوصا په کورنۍ کې، په اهل کې، چې کله ته په خپل کور کې لړم په خوب کې ګورې، خپل کور کې د لړم ورکېږي نو معنا دلته تعبیر دا ده چې دغه کورنۍ مشکلاتو دا شیان چې دي نو دا زر نه حل کیږي، له کوشش سره حل کیږي او دا مشکلات به وي او ته پکې حوصله به کوې او د دې حل لاره به لټې، نه به پرېږدې چې دا غټ سي. نو دا په فاسد انسان باندې هم تعبیر کیږي چې یو څوک فساد کوي، فاسد وي، فاسق انسان باندې هم تعبیر کیږي. نو په دغه صورتونو کې لړم بیا ښه تعبیر نه لري. خوب کې وګورې چې لړم تا چیچي نو دا په دې باندې تعبیر کیږي چې خیانت در سره کیږي. یعنې معنا دا چې د خیانت د وجې نه تا ته لږ تاوان رسیږي او نقصان درته رسیږي، لږ شر درته رسیږي او کیدای شي چې مرض درته ورسیږي، د مرض د وجې نه کیدای شي تکلیف درته ورسیږي. چیچل د لړم څه ده، دا لږه کې تکلیف او اذیت باندې تعبیر کیږي چې د یو فاسق انسان لخوا تا ته رسیږي، یا د مرض په سبب باندې تا ته لږ تکلیف رسیږي، یا د غیبت په سبب باندې، حسد په سبب باندې، نظر په سبب باندې، سحر جادو په سبب باندې تا ته تاوان رسیږي. او چې کله ته بیا ډېر لړمانان په خوب کې وګورې چې ډېر لړمانان وي نو دا په اختلافي خبرو باندې تعبیر کیږي. کینهګري باندې چې یو چا سره ډېر دښمني پالې، کینهګري کوې او غمونه در باندې زیات وي او ته ګورې چې ډېر لړمانان دي او هغه نه ته خلاصی نه لرې، ګرځېدی نه شي یا نه کولی نه شي ټول، نو بیا په دې باندې تعبیر کیږي. نو بیا په دې باندې ته باید دې صورت کې که دا دې په خوب کې ولیده چې لړمان ډېر زیات وي، ته مړ کولی نه شې او تا نه ټول تښتي پټېږي نو معنا داسې اختلافي خبرې مه کوه، کینهګري مه کوه چا سره او ډېر غمونه زړه ته مه اچوه. تکلیفونو باندې تعبیر کیږي چې هغه د خبرو له لاسه موږ ته رسېږي، د خبرو له لاسه یو چا ته رسېږي، د خبرو له لاسه ته ځورېږې. نو په دغه صورت کې بیا معنا چې خپل خبرو لږ خپل د خوله لږ کنټرول وکړه، د خپل خبرو لږ احتیاط وکړه په خبرو کې. او چې کله مریض په خوب کې وګورې لړم یې مړ کړه نو معنا دا څه شفا حاصلېږي درته، د ده مرض انشاءالله ختمېږي. دی څه کوم علاج شروع کړی نو هغه علاج یې صحیح ده نو مرض یې ختمېږي. چې کله مریض انسان لړم په خوب کې وګوري چې مړ کوي یې نو بیا ښه تعبیر لري، په شفا باندې تعبیر کېږي.
او بیا چې کله مسافر انسان د لاړم ملک نو معنا دا چې د سفر کې چې د کم خطر ده کم ډار ده هغه ختمیږي او د مشکل نه غټیږي. او بیا سپین لاړم چې دا سپین نو دا په منافق انسان باندې تعبیر کیږي چې انسان ده چې هغه په ظاهر کې پاک ځان ښکاره کوي، چلباز ده، دوکه‌باز ده، خپل حقیقت نه ښکاره کوي، په دغه انسان باندې تعبیر کیږي. او تور لړم څه ده بیا تور لړم زیړ تور دا په مرض باندې او په دشمنی باندې هم تعبیرېدلی شي او هغه خطرونو باندې تعبیر کیږي چې هغه د غیبت د وجې نه او خلکو پسې د خبرو د وجې نه اختلافي خبرو پسې ګرځېدلو د وجې نه انسان ته هغه خبرې رسیږي. نو د لړم په باره کې یو خوب هم ده. نو راځو اوس دغه خوب تعبیر ته. سمڅه وي وایي ډېر لړمانان پکې ترېنه راوځي وایي مړ کولو کوشش کومه او بېرته وایي ننوځي او دا سمڅې کې تیاره وي وایي زه ورپسې نشم ننوتلی چې دا ټول زه مړ کړمه او بیا وایي هلته مې تره وي هغه ته وایم چې دغه چای راوړه رڼا چای چې دا سمڅه کې زه ننوځم. بیا وایي هلته رانه ننوځو ما سمڅه کې هلته ټول رانه ورک شي بیا یې پیدا کولی نه شم او یو بل شی پیدا کړمه حشره وي هغه به یې مړ کوم. نو دا په دې باندې تعبیر کیږي د سمڅې نه مراد یو غدر لکه نفق یو سوری او یو غدر چې یو شی غدر خیانت یو شی چې در روان ده ستا په حصه کې کیدای شي یو خیانت کیږي ستا د غفلت د وجې نه او ستا د بېځایه ناستو بېځایه خبرو د وجې نه او د رازونو ښکاره کولو د وجې نه کیدای شي یو څه مشکلات راته پیدا شي هغه مشکلات د غدر و خیانت په شکل به وي. ته کوشش کوي چې هغه شیان ختم کړي او داسې تره ته دې وایي چې رڼا راوړه. رڼا نه مراد رڼا لکه په اسلام کې د ایمان باندې تعبیر شوی ده په نیکو اعمالو مونځ تلاوت عبادت چې کله د خپل انسان مسلمان څخه خپله دعاګانې ووایي 5 وخته مونځ وکړي نو الله تعالی دا ساتي د مکر و غدر و خیانتو بدبینۍ او سحر و جادو و حسد نه چې کله موږ د 5 وخته مونځونه خپل پوره کوو او کم دعاګانې چې مقرر دي سهار او ماښام د مونځونو نه پس هغه دعاګانې انسان ووایي د انسان د حفاظت لپاره نو هغه شیانو کې کیدای شي تا نه لږ کمی شوي د هغه په وجه باندې کیدای شي تا ته لږ ضرر و نقصان رسیږي او دغه ته تره ته دې وایي چې ماته دا رڼا راکړه معنا داسې ته ستاسو کورنۍ کې که دا تره دې عالم وي یا نور څوک علما وي ته فکر کوې چې د هغو په وجه باندې کیدای شي ستاسو الله حفاظت کوي خو داسې نه کېږي ته به خپل عمل کوې ته به خپله کوشش کوې چې خپل ایمان او خپل رفتار دې صحیح کړي یعنې په بل چا باندې انسان نشي خلاصېدی کم کار تا نه شوي کم اشتباه خامخا دغه به نتیجه به ته ګورې او بیا څه ته وایې یو حشره وي هغه ته مړ کوې او هغه لړم اصلي درنه پاتې کېږي نو د دې معنا دا ده چې ته لږ کوشش کوې د توجه کوې د خپل ځان د حفاظت لپاره او لاس اچوې خو هغه اصلي مشکلاتو پسې نه ګرځې اصلي مشکلات چې حل کېږي هغه په سوچونو نه ګمانونو نه بدګمانونو نه غیبتونو نه نمیمت او د شیان نه ځان وساته دغه کې اصلا شر انسان ته رسیږي او هغه همیشه وي همیشه زموږ په مجلسونو کې وي دا سورې ستاسو په کور کې وي او هغه سوري نه لړمانان راوځي معنا داسې همدغه د منافقو خلکو سره کېناستل بدو خلکو سره کېناستلو په وجه باندې انسان ته چې کوم دښمنان یې رسیږي هغه خو هر لحظه امکان وي نو هغه څنګه بچ کولی شي هغه نه ځان ته چې ته خپل ملګرو باندې خیال وساتې چې ملګري دې صحیح وي او خپل خبرو باندې فکر وساتې چې بې ځایه خبرې ونه کړې خپل بې ځایه وخت ضایع نه کړې تر څو ستا ته شر ونه رسیږي والله تعالی اعلم. بل خوب دا وایي د شهید جامې مې اغوستې وي لمنه کې لږ مرداري وي وایي خوب ګورم څه کالي مې اغوستې وي او فکر کوم دا د یو شهید کالي ده او ما اغوستې وي او فکر کوم دا د شهادت کالي دي او هغه کې لږ مرداري وي نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې کله انسان باندې غمونه راځي د دنیا او خصوصا دا زموږ ملت چې دا زموږ افغانان چې دي دوی نو چې لږ مشکل په چا باندې راسي او خپل یعنې موږ نه غواړو چې صحیح مسلمان ژوند وکړو موږ غواړو چې کله په ښه د ایمان په لذت پوه شو نو ځان مړ کړو یعنی شهید شو د الله نه مرګ غواړو نو دا یو ضعف ده زموږ یعنې موږ باید د الله تعالی څخه موږ پیدا کړي وو د خلافت لپاره د دنیا د آبادولو لپاره موږ پیدا کړي وو او دا جهاد څه ده او شهادت څه ده دا آخري یو لاره ده چې بیا نور هېڅ لاره نه پاتې کېږي چې موږ دعوت او اخلاق او هر څه وکړو تنګېدل د دنیا نه چې موږ تنګېږو نشو کولی څه ښه ژوند وکړو او هغه کې بیا تمنا کوو چې موږ شهید شو او فکر کوو چې دا شهید سم او د غمونو نه بېغم سم نو دا خو د حل لاره نه ده زموږ شهادت یا زموږ مرګ څه ده دا زموږ خو لاس کې ښه نه ده دا خو مقرر دی هر چاته وخت نو ښه دا ده چې موږ د دې فکر وکړو چې موږ څنګه مسلمان ژوند وکړو موږ څنګه د اسلام باندې عمل وکړو موږ څنګه د تکلیفونه وګالو د خپل ځان د اصلاح لپاره کوشش وکړو یعنې د خوب نه دا معلومیږي چې ته
سختي باندې راځي ته فکر کوې چې دغه شهید شوی وی مړ شوی وی دا حالت را باندې نه وی هغه داغ څه تا کې ښکاري ته وایې ساکاري کې داغ وي لږه کې مرداري وي نو دې نه مراد همدغه د خلکو حقوق دي ځکه ته شهید هم سې نو که د خلکو حقوق په تا باندې پاتې وي قرض پاتې وي د خلکو حق پاتې وي د خلکو حق دې ضایع کړی وي د خلکو غیبت دې کړی وي د خلکو مال دې خوړلی وي نو ټول شیان هغه خو تا پاتې کېږي هغه جوابونه ورته ورکوې بل خوب د خپله امضا مې بدله کړې وي په خوب کې او چارکونجه امضا وکړم منځ کې منظم څو خطونه وي او دا نوې امضا مې وایي ډېره خوښه هم شي نو امضا څه ده امضا نه مراد فیصله ځکه امضا ته هغه وخت کېږي د انسان چې یو شی ته فیصله کوي یو شی منې تاسو په خوب کې تا کتلی زه خپل امضا تبدیلوې نو معنا داسې خپل فیصله ته تبدیلوې په یو مسله کې تا خپله فیصله تبدیل کړې ده یا یې تبدیلوې او دا چارکونجې نه مراد داسې اوس لږ کارونه ستا منظم شوي دي ستا خبرې او تا کې یو ښه تغییر راغلی ده ځکه چارکونجه امضا دا د امضا روانشناسي نو په هغه کې وایي چې هغه امضاګانې چې په هغه کې منظم خطونه وي منظم خانې وي نو هغه امضا وایي داسې انسان چې هغه یعنې بعضې خصوصیات د انسان ښیي چې کله امضا د انسان قله ولري یعنې جګوالی ولري یا مثلا افقي خطونه وي دا په دې باندې تعبیر کېږي چې خلکو سره ته موافق روان یې او چې کله عمودي خطونه وي نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې ته په خبرو باندې خپل پافشاري لرې او څه کله بیا ګډوډ خطونه یي چلیپاګانې پکې زیات وي ګډوډ خطونه یي نو معنا دا چې ته یو لانجمن شخصیت یې نو دغه ګوګل کې سرچ وکړه د امضا د روانشناسي په هغه کې څه معلومات شته چې دا امضاګانې څه تعبیر لري د ستا امضا نه معلومیږي چې ستا وایي چې نوې امضا مې چې دغه چارکونجه وي او منځ کې منظم خطونه وي نو د دې نه معلومیږي چې چارکونجې نه مراد نظم راتګ ستا په ژوند کې لږ نظم راځي فیصلې لږ صحیح کېږي نو دا ډېر ښه خوب دی الله دې درته ښه کړي والله تعالی اعلم بل خوب دی وایي شګه لاسګاډي کې انتقالوم وایي دې کې 9 تیږې وي یو یو دانه همداسې یو بل پسې راخلمه راوباسمه وایي په دې کې د الله تعالی نوم پکې وي د الله تعالی نوم وي د تیږو کې نوم لیکلي وي حتی دانې زه پیدا کړم یو دانه وایي بل څوک هغه پیدا کړي بیا هغه هم ترې واخلمه د الله تعالی نوم پکې لیکلي وي نو دا تیږې انتقالول دې نه مخکې یو بل ویډیو ده زما تیږې په خوب کې څه تعبیر لري تیږه په خوب کې نو په هغه کې ما ویلي وو چې تیږه څه ده دا په خوب کې تیږې انتقالول دا سخت زړه انسانانو سره تعامل کول دي یعنې هغه اجتماع هغه خلک چې ته چېرته اوسېږي چېرته کار کوي یا چېرته وظیفه لرې هغه خلک چې دي هغه سخت زړه دي لږ تیز دي سخت زړه دي هغو سره ته تعامل کوي هغو سره ته کار روزګار کوي او په دې باندې دا شګه څه ده بیا ده کړېدلي خلک باندې تعبیر کېږي کړېدلي خلک ځکه شګه ډېر سولیدلي شګه اول تیږه واړه واړه غټ تیږه بیا واړه شي بیا سولیدلي شولیدلي تیږه شي نو معنا ده د افغانستان ملت باندې تعبیر کېږي که څه ته وظیفه لرې نو دغسې دا کړېدلي خلک باندې تعبیر کېږي چې دا خلک دغسې دي د افغانستان لکه د شګې په مثال باندې چې ډېر زیات سولیدلي دي ډېر زیات مشکلات یې لیدلی نو دوی سره ښه رویه وکړه او دوی سره سختي مه کوه او دوی که زړونه سخت دي نو مشکلات یې لیدلي دي والله تعالی اعلم او بل خوب ده وایي زما واده شته په خوب کې زما واده وي وایي زه فکر کوم زما واده ده وایي پکې سیل نه وي او زه وایي ګاډي کې کښېنمه چې ځم خسر کره او کور کې ماته وایي چې ته مه ځه ماته وایي چې ته مه ځه دا کس وایي زه بې اولاد هم یم او لکه اعصابو تکلیف هم راته پیدا شوی دې وختو کې سوچونه ماته پیدا کېږي نو دا انشاءالله په اولاد باندې تعبیر کېږي خوب کې چې کله خپل واده سړی وګوري لکه په دې خوب کې ته نه پوهېږې دا واده دې دا مکمل نه ده خو داسې فکر کوې چې واده دی ده او ته روانې خسرګنۍ کره دي نو دې نه مراد همدغه ده چې خپل خسرګنۍ سره دې رابطه ښه ساته داسې ستا اولاد نه کېږي په دې وجه باندې خپل ښځه باندې ملامتي مه راوله هغه مه ملامتوه خسرګنۍ دې مه ملامتوه هغو سره وضع ښه ساته د الله نه خیر وغواړه انشاءالله چې الله تعالی اولاد درته نصیب کوي والله تعالی اعلم بل خوب ده وایي نامزاد یم او واده مې نه ده شوی خوب کې خسرګنۍ مې کور اخیستی وي زوړ وي او زه ګورم وایم دا څومره زوړ کور یې اخیستی او پخوانی وي وایي 2 خونې وي 2 کوټې وي پکې د کانتینر څخه جوړ وي زه وایم دا څنګه کور دی نو معنا ده چې ته نامزاد یې او واده دې نه ده شوی نو ستا په زړه کې څه کوم اعتراضونه دي یا کوم فرمایشات دي چې دغسې کور باید هغوی واخلي دا کور یې صحیح نه ده یا دغسې ژوند باید هغوی وکړي نو دا شیان خو ټول ستا په زړه نه کېږي نو کوم رقم ژوند د هغوی ده نو کوشش وکړه چې هماغه طریقې سره ته هغو سره ګزاره وکړي یا خپل وخت تېر کړي
او په دې شیانو باندې خپل ځان ته تکلیف ور نه کړي چې هغوی ولې دغسې ژوند نه کوي، هغوی ولې دغسې کور نه اخلي، هغوی ولې ترتیب نه جوړوي. ځکه د هر چا ژوند طریقه دا سره جدا دي، نو په دې شیانو باندې خپل سوچ مه خرابوه، په دې شیانو باندې اختلاف هم مه کوه، په دې شیانو باندې بحث هم مه کوه خپل نامزد سره د یو کورنۍ سره یې په کور کې هم دا مسایل مه یادوه. بس خیر وغواړه الله نه، کوم شی تا ته مقرر وي هغه به رسېږي، او څه که تغییر راځي په یو کور کې په یو ژوند کې، نو د هغه په مشترک جدوجهد او کوشش سره تغییر راځي. څه کله هلته لاړ سي نو کیدای سي بیا ښه تغییرات هلته راشي. والله تعالی اعلم. یو کور کې وایي نیمه شپه وي او یو غوا وایي ما ویروي، ډېر اوازونه کوي وایي او ما سخت ویروي او زه سخت ډارېږم په دې خوب کې. وایي دا ډېر مخکینی خوب ده او تر اوسه پورې زما نه هېرېږي او دا مې همیشه په یادېږي. یو غوا چې تا لیدلی ده او دې نه په تکلیف یې دا په یو کال باندې تعبیر کېږي. معنا داسې په دغه وخت کې ستا خوب تا کتلی ده، نو په داسې وخت کې کیدای سي ته مسافر وې او یا څه تکلیفونه و در باندې، څه مشکلات و، یو چېرته بند وې، نو هماغه یو کال و هغه کار که مریضي و که هر شی و، نو هماغه کار هغه اوس ختم شوی ده. نو هغه تکلیف و هلته تا باندې ډېر زیات مشکلات و یا تا تصمیم نشو نیولی، نو په خوب کې تا ته همدغه ښکاره شوی ده. همدغه مسایل یو کال پورې دوام کوي، نور انشاءالله بیا نه پاتې کېږي او هغه نه وروسته کیدای شي بیا تا باندې اسانیانې راغلي وي. والله تعالی اعلم. بل خوب د یو باغ کې خلک راټول شوي وي، یو موضوع په باره کې وایي خبرې کوي، غواړي فیصله وکړي، خو وایي نه پوهېږي او نشي کولی دا فیصله وکړي. وایي زه هلته یم او ما ته اواز غوندې وشي، داسې احساس کومه چې الله تعالی لخوا دا اواز کېږي او ما ته وایي ویل کېږي چې تاسې د محمد صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړئ، یعنې دا محمد صلی الله علیه وسلم ته دا شی معلومات شته، دغه نه تاسو پوښتنه وکړئ او دا معلومات واخلئ او دا مشکل حل کړئ. وایي داسې خوب مې لیدلی ده. دا په دې باندې تعبیر کېږي ستاسو په قوم کې یا ستاسو باغ نه مراد ستاسو په منځ کې څه کوم معامله ده، کوم ثمره د یو شي ده، د اولادونو د کورنۍ په دې باره کې که تاسو څه اختلاف هم وي، جدا کېدل، یو ځای پاتې کېدل یا یو کاروبار شروع کول یا دغه ختمول، د په دې باره کې ستاسو څه مسایل وي، نو په شریعت کې د دې ټولو شته. په حدیثو کې معنا داسې ده یعنې شته، تاسو چې یو اواز راځي چې د محمد صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړئ، معنا داسې دا مسایل ټول په فقه کې تشریح شوي دي، نو کوشش وکړئ شریعت لحاظه په دې باندې ځان پوه کړئ. دا و د نن ورځې خوبونه. خپل خوب تعبیر هم څه واورېد، ماته بیا یو اطمینان راکړئ، د همدې ویډیو لاندې یو کمنټ وکړئ، بیا زه هم مطمئن شم. په آخر کې بیا تاسو ته وایم چې دا ویډیو مې څه کله وکتل، معلومات هم اضافه شو، نو لایک ورکړئ او کمنټ پکې وکړئ. تر آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.